دا د 1954 کال د مې د 18 نیټې خبره ده کله چې دا د څلورو ماشینونو والا کولمبین 2 الوتکه د امریکا د نورث کارولینا ایالت په لوري روانه وه. په دې الوتکه کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډوایډ ایزنهاور له خپلې ټولې ډلې سره سپور وو. یعنې نورث کارولینا ته د دې الوتکې په محفوظ ډول رسول د امریکا د هوایي ځواکونو لوی مسؤلیت وو. د هوایي ترافیکو د کنټرول خونې سره د دې الوتکې شمیره د ایر فورس 10 په نوم ثبت وه. خو کله چې د الوتکې د ناستې وخت راورسېده یوه ستونزه رامنځته شوله. ستونزه دا وه چې یوه بله کمرشل یا تجارتي الوتکه هوایي حریم ته رادننه شوله چې د هوایي ترافیکو کنټرول کوونکی یې په پوره توګه ګنګس کړ، ځکه چې د همدې الوتکې د اړیکې شمیره هم د ایر فورس 10 په نوم ثبت وه او دا هم بالکل همهغه ماډل الوتکه وه په کومه کې چې د امریکا ولسمشر سفر کاوه. د هوایي ترافیکو د کنټرول په خونه کې د ناستو کسانو په وړاندې د یوه ماډل 2 الوتکې موجودې وي او اوس دوی په دې نه پوهېدل چې ولسمشر په کومه الوتکه کې دی. بالاخره یې د ولسمشر الوتکه په یو ډول کېنوله، خو دې پیښې د امریکا هوایي ځواکونه سخت ډار کړي وو، ځکه چې دا د ولسمشر په ساتنه کې یو لوی ضعف وو. له هغه وخت وروسته چې کله هم د امریکا کوم ولسمشر په کومه الوتکه کې سفر کوي د هغې اړیکې نوم په اتومات ډول ایر فورس 1 ته اوړي. په اوس وخت کې د امریکا د ولسمشر د سفر لپاره د بوینګ 940 الوتکه استعمالیږي. د باندې څخه خو دا الوتکه د یوې عامې تجارتي الوتکې په څیر ښکاري، خو په اصل کې دا د نړۍ تر ټولو عصري او خوندي د بوینګ 940 الوتکه ده. د 6 منزله بلډینګ دومره لوړې او د اټومي چاودنې ضد د دې الوتکې یوازې د یو ساعت د استعمال مصرف 2,20,000 امریکایي ډالر ښودل شوی دی. هسې خو دا الوتکه د امریکایي ولسمشر د سفر لپاره استعمالیږي، خو په اصل کې د دې حیثیت په واشنګټن کې له موجودې سپینې ماڼۍ څخه کم نه دی، ځکه چې په دې الوتکه کې د ولسمشر له دفتر سره سره هغه ټولې اسانتیاوې موجودې دي کومو ته چې هغه په سپینه ماڼۍ کې لاسرسی لري. د ایر فورس 1 په دې الوتکه کې د انټي هیکینګ سکیورټي سیستم لګیدلی دی او له دې سره سره پکې د مزایلو یا توغندیو ضد سیستم او د اټومي وسلې ضد سیستم هم نصب شوی دی. په دې الوتکه کې ځینې داسې سیستمونه هم دي چې په لیدو یې انسان حیران پاتې کیږي. په نارملو حالاتو کې خو عامې الوتکې په آرامه سفر کولی شي، خو د اټومي وسلو د استعمال په وخت کې عامې الوتکې الوتنې نشي کولای، ځکه چې د اټوم بم د اور لمبې په زرګونه متره لوړې تر اسمانه پورې رسیږي او د همدې زهرجنو لمبو سره الوتکې په شدید ډول زیان لیدلی شي. خو د ایر فورس 1 یعنی د امریکا د ولسمشر الوتکه په دې قطار کې نه شمیرل کیږي، ځکه چې دا الوتکه له یو اټومي بنکر څخه کمه نه ده. د ایر فورس 1 الوتکې ټوله باډۍ په تقویه شویو زغروالو پولادو باندې پوښل شوې ده چې اټوم بم او له هغه څخه رالوړېدونکي هر ډول زهرجن مواد په دې الوتکه باندې هیڅ تاثیر نشي کولای. له دې سره د الوتکې ټولې شیشې هم د مرمۍ ضد دي چې هیڅ ډول مرمۍ پرې تاثیر نشي کولای. د جګړې په مهال کې هم د امریکا د ولسمشر الوتکه د دښمن د سیمې څخه په اسانۍ سره تېرېدلی شي، ځکه چې په دې الوتکه کې داسې سیستم نصب شوی دی چې په زرګونه متره لاندې په ځمکه کې هر ډول رادار سیستم جام کولی شي. په عام ډول په هوایي ډګر کې د ولاړې الوتکې ترمیم د یو دریم شرکت لخوا ترسره کیږي، لکه د الوتکې د صفایي قرارداد له یو شرکت سره وي، د بکسونو بارولو قرارداد له یو بل شرکت سره. همدا ډول له الوتکې څخه د راښکته کېدو او پورته کېدو لپاره د زینو یا تونل لګولو قرارداد هم له یو بل شرکت سره شوی وي. خو د امریکا د ولسمشر الوتکه له هر ډول دریم شرکت څخه لرې ساتل کیږي. له الوتکې د ښکته کېدو لپاره په دې الوتکه کې خپلې زینې نصب شوي دي چې په اتومات ډول خلاصیږي او بیرته بندیږي. همدا ډول د بکسونو د بارولو لپاره هم په دې الوتکه کې خپل سیستم نصب شوی دی چې بکسونه لومړی سکین کوي بیا یې الوتکې ته پورته کوي. د نورو عامو الوتکو په څیر د امریکا د ولسمشر الوتکه هم چې کله نه استعمالیږي بیا په پارکینګ کې ولاړه وي. خو دا الوتکه په هوایي ډګر کې نه بلکې له واشنګټن ډي سي څخه د باندې د انډریوس په نوم د هوایي ځواکونو په یو بیس کې په ډیر محفوظ ځای کې درول کیږي او د هوایي ځواکونو یوه ډله د همدې الوتکې ترمیم کوي او د بیا الوتنې لپاره یې هر وخت آماده ساتي. کله چې ولسمشر په الوتکه کې موجود وي نو د امریکا هوایي ځواکونه د هر ډول خطر په وړاندې آماده ولاړ وي او د ولسمشر ژغورل د دوی لومړیتوب وي. د دې کار لپاره دوی تر هر حد تیریدلی شي. که د سفر په مهال د ولسمشر صحت خراب سي نو د الوتکې کینول او هغه روغتون ته لیږدول ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه خو په الوتکه کې دننه یو داسې ځای هم موجود دی چې له کوم عصري روغتون څخه کم نه دی.
دلته په درملتون کې هر ډول درملو سره سره د عملیاتو لایټ او ځای هم موجود دی. په دې هوایي روغتون کې د زړه د ضربانو د بیا فعاله کولو لپاره د برق شاک او د وینټیلیټر سره سره ډېرې نورې اسانتیاوې هم موجودې دي. ډاکټران او نرسان هم په دې الوتکه کې هر ځای ته له ولسمشر سره سفر کوي. د یو اټکل له مخې یوه تجارتي الوتکه له تیلو ډکو ټانکیو سره 14 ساعته په دوامداره توګه الوتنه کولی شي او له هغه وروسته باید په یوه هوایي ډګر کې د بیا تیل اچولو لپاره ناسته وکړي. خو د امریکا د ولسمشر الوتکه په دوامداره توګه څو ساعته نه بلکې څو ورځې الوتنه کولی شي، ځکه چې په دې الوتکه کې د میډ ایر ریفیولینګ سیستم لګول شوی دی، یعنې په هوا کې الوتکې ته د تیلو ور اچولو سیستم. هسې خو د دې اړتیا نه پیښیږي، خو که بیا هم کله په هوا کې د سفر په مهال په الوتکه کې تیل خلاص شي نو په هوایي ډګر کې ناسته کول، تیل اچول او بیا هوا ته پورته کېدل ډیر وخت ضایع کوي. له همدې امله الوتکې ته په هوا کې تیل ورکول کیږي. د تیلو اچولو الوتکې له وړاندې د ولسمشر د الوتکې انتظار کوي او کله چې الوتکه راورسیږي د تیل اچولو الوتکې خپل سرعت او لوړوالی د ولسمشر له الوتکې سره برابروي او د یو پایپ په وسیله دې الوتکې ته تیل وراچوي. لکه څنګه مو چې وړاندې وویل چې دا الوتکه که په ځمکه وي او که په اسمان له سپینې ماڼۍ څخه په هیڅ صورت کمه نه ده. د امریکا د ولسمشر په دې الوتکه کې د قوماندې ورکولو یو مکمل مرکز موجود دی، په کوم کې چې 15 تلیفونونه، د تیز سرعت انټرنیټ او بې حسابه ټي وي سکرینونه لګېدلي دي. دا هر څه د دې لپاره دي چې کوم وخت جګړې یا کومې بلې طبیعي پیښې له امله کومه ستونزه رامنځته شي نو ولسمشر وکولی شي چې د دنیا هر کونج سره اړیکه ونیولی شي او له دې سره ولسمشر کولی شي چې له هوا څخه هم د ځمکې هره برخه کې کیدونکې غونډه کې آنلاین ګډون وکولی شي. په دې الوتکه کې 2 پخلنځي موجود دي چې د ولسمشر په امر د دنیا هر ډول خواړه په لږ وخت کې تیارولی شي. په دې پخلنځیو کې دومره ډیر وسایل موجود دي چې په یو وخت کې د 100 کسانو لپاره هم خواړه تیارولی شي. دا الوتکه یو بل داسې کار هم کولی شي چې بله هیڅ الوتکه یې نشي کولای. چیرته چې نور عامې الوتکې د 10,000 فوټه په لوړوالي الوتنه کوي، هلته د امریکا د ولسمشر الوتکه د 45,000 او 100 فوټه په لوړوالي سره الوتنه ترسره کوي. او په پای کې د یادونې وړ ده چې د امریکا د ولسمشر د ایر فورس 1 په نوم دا یوازې یو نه بلکې 2 دانې الوتکې دي چې دواړه بالکل یو ډول دي. د دې دواړو الوتکو داخل او بهر بالکل یو رقم دی او دا ځکه چې کچیرته یو الوتکه د الوتنې لپاره آماده نه وي نو ولسمشر په 2مه الوتکه کې سفر وکولی شي چې بالکل د یو ډول امکاناتو لرونکي دي.